سترګو پرده په ځانګړي ډول په اوسنیو وختو کې په ځوانانو کې ډیره شوې ده. د جراحي عملیات یې داسې دي تقریبا په نیم ساعت کې کیږي، ځکه لومړی ستاسو سترګو ته انستیزي ورکوي ترڅو تاسو د درد حس ونه کوي، او د هغې نه وروسته ستاسو د غاټکې لاندې دوی دخالت کوي ترڅو وشي کولی د سترګو نه دا پرده لرې کړي. زما اساسي خبره په دې ده چې ولې د سترګو پردې پیدا کیږي. یو غټ لامل یې دا ده چې موږ له حده ډیر د موبایلونو نه استفاده کوو، او د دې ترڅنګ موږ له حده ډیر کیدای شي ځینې کارونه داسې وکړو چې دوامداره هغې ته متوجه اوسو. ورسره د سترګو میکروبي کیدل یې بل دلیل دی. په زړو خلکو کې د عمر د ډیرښت له امله هم پیدا کیدای شي. بنان که چیرته تاسو دوامداره 15 وخته اودس وکئ او خپلو سترګو ته یخې اوبه ور واچوئ، دا ستاسو د سترګو د پردو د رامنځته کیدلو مخنیوی کوي. د لمونځ کولو سره د دې چې په موږ فرض دی او یوازې د خدای دپاره کوو، نورې ګټې هم شته دی. بنان اودس که 15 وخته کوئ، تقریبا د سترګو د پردو نه بې غمه یاست. زه نه پوهېږم چې 15 وخته اودس کوئ او که نه.